نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه د 2023م کال د مهمو کتابونو لیست خپور کړ. په دې لیست کې د سږ کال 100 مهم افسانوي او غیر افسانوي کتابونه دي. دا لیست وګورئ، کېدای سي ډېر کتابونه یې تاسو ته په زړه پورې وي. خو په دې لیست کې یو کتاب چې زه غواړم په اړه یې وغږېږم، کوبالت ریډ دی. په دې کتاب کې پروفیسر سیدارت کارا پر دې غږېږي چې څنګه زموږ ستاسې ټلیفونان او نور الکترونیکي وسایل د کانګو د خلکو په وینو چلیږي. کانګو جمهوریت یو غریب افریقایي هیواد دی چې خلک یې له لوږې، فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي. خو دا هیواد د نړۍ تر ټولو ډېر کوبالت لري. Cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. It's a critical ingredient in lithium-ion batteries which power smartphones and laptops. د دې هیواد حتی ښځې او ماشومان هم په خورا غیر انساني شرایطو کې د کوبالت په دې کانونو کې کار کوي. څو ځله د کوبالت دا کانونه نړېدلي دي او په لسګونو کارمندان تر لاندې مړه سوي دي. خو که ونړېږي هم نه، په دې کانونو کې کار له زهرجنو ګازونو سره سروکار دی چې ماشومان خو بیخي نږدې هم باید ورنسي. سیدارت په خپل کتاب کې لیکي چې د کانګو زیرمو هیڅکله د کانګو د خلکو درد نه دی دوا کړی. د دې کتاب لوستل موږ ته ځکه مهم دي چې موږ هم د طبیعي زیرمو له اړخه خورا غني هیواد لرو، خو خدای مکړه د کانګو غوندې موږ ته هم خپلې زیرمې د دوا پر ځای درد رانه کړي. که وګورو په نړۍ کې ډېری هغه هیوادونه چې ډېرې طبیعي زیرمې لري له غربت او لوږې کړېږي. خو ډېر کله داسې کېږي چې طبیعي زیرمې د اقتصادي پرمختګ پر ځای شاتګ رامنځته کوي. په دې اړه زما په وروستۍ ویډیو کې بحث شوی دی. که مو نه وي کتلې زما پر یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک یا هر ځای چې مو پیدا کړه ویې ګورئ. او دا چې افغانستان څومره طبیعي زیرمې لري، په دې اړه زما په پاڼو کې دغه ویډیو وګورئ.